اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو خویندورونو مسلمانانو کشرانو مشرانو همزولو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. حمد و ثنا د هغه ذات دپاره چې زموږ خالق او مالک دی، د زړونو د پټو رازونو نه خبردار دی، او بیا بېشمېره درود په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې خاتم النبیین دی او خاتم المرسلین دی. او بیا دعا ده چې الله رب العزت دې زمونږ چې څومره اورېدونکي دي د هغوی چې څومره مشکلات دي الله رب العزت دې مشکلات آسان کړي. الله رب العزت دې تمام جایز حاجتونه هغه پوره کړي. د کومو خویندو د کومو بچیانو چې رشتې نه کېږي الله دې ولا د بهترینو رشتو سبب جوړ کړي. د چا چې کاروبار نه ملازمت نه الله رب العزت دې هغوی له بهترین روزګار ورکړي. نننۍ وظیفه چې کومه ده دا ډېره بهترینه وظیفه ده. څه دپاره ده؟ د ملازمت دپاره، د جاب میلاوېدو دپاره. اکثر زموږ ځوانان شته دی چې تعلیمونه هم وي، هنر هم وي، خو روزګار نه میلاوېږي. منډه ترړې وایي ډېر ناقابله کسان وي، خو هغوی په ډېر ښه ځای کې لګېدلي، ډېره ښایسته زندګي تېروي. او قابله کسان وي چې هغوی ډېر ټیلنټډ کسان وي، خو هغوی ته روزګار نه میلاوېږي. نو نننۍ وظیفه چې کومه ده د دغه باره کې ده، دې ته به غوږ نیسئ او دا د الله کلام دی. دې باندې به دا ایمان ساتئ چې الله رب العزت به زموږ مسلې حل کوي. خو یو کار به کوئ چې د الله رب العزت سره به حساب کتاب نه کوئ. هغه زموږ خالق او مالک دی. اکثر ما ته چې کوم کسان زنانه یا داسې نور هلکان څوک ما ته میسج وکړي چې مولانا صاحب مونږ هغه وظیفه خو ما درې ورځې وکړله او کار یې ونه کړ. نو زه هغه کس دومره د هغې زما دماغ خراب شي چې هغه کس زه بلاک کړم. دا لکه اوس عجیبه خبره زه اورم. وظیفې خو کار نه کوي، کارونه خو الله کوي، خو الله رب العزت خو فیصلې په زړونو باندې کوي که نه. الله رب العزت خو زموږ د زړونو د رازونو نه خبر دی. ما اوله کې زه دا هرې وظیفې سر کې دا ویل چې ستا د زړه د راز نه خبر دی چې الله وایي چې ښه نور د ده ته نیم په کار خو دا وږی شوی دی، دا نار دی، نور خو زما حمد و ثنا نه بیانوي. یعنې نور چې په دنیا کې څومره مخلوق دی، که هغه سپی دی، که هغه خر دی، که هغه خنزیر دی، که هغه هر څه الله، دا ټول د الله رب العزت ثنا د چینجي پورې دا د الله رب العزت ثنا او حمد و ثنا بیانوي او الله مني. مونږ یو انسان چې کوم دی مونږ صرف په هغه وخت کې الله یادو چې کوم وخت کې نار شو، وږي شو، څه مصیبت را باندې راشي، څه تکلیف را باندې راشي، نو بیا وایي چې کومه وظیفه وکړمه، نو بیا وایي دې وظیفې خو کار ونه کړ. دا یو ډېره د ګناه خبره ده. والله رب العزت په دې باندې ډېر زیات ناراضه کېږي. نو نننۍ وظیفه د بېروزګاره نوجوانانو دپاره ده، د هغه نوجوانانو دپاره چې هغوی تعلیم کړی وي، ټیلنټډ وي، هنر یې زده وي او هغه ته روزګار نه میلاوېږي. هغه که په پاکستان کې وي او که د ملک نه بهر وي. نو کم کسان وایي چې موږ ته ملازمت میلاو شي، نو هغې دپاره د صورت ضحا چې کوم دی دا په 13مه سپاره کې دی او 93 نمبر 93 نمبر صورت دی او زیر تلاوت کوم. د هغې نه پس بیا تا ته دې طریقه ښیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم. دا صورت دی او دا ډېر بهترین صورت دی. الله رب العزت خو د قرآن په هر لفظ کې بېشمېره زموږ د سوچ نمبر چې دنیا دا څومره علما او مفتیان او مجتهدین او مفسرین دا راغونډ شي، نو د الله رب العزت د کلام یو حرف برکات ته هغې نشي رسېدلی، پوره کولی نشي. خو دې کې باندې به نور د والضحا باندې د محبت کارم کېږي. خو دا نننۍ وظیفه چې تاسو زه ښیمه دا د څه دپاره ده؟ دا د ملازمت دپاره، د جاب د هغې دپاره ده چې چاته څه ملازمت نه میلاوېږي. نو طریقه کار به یې داسې کوئ چې سحر مونځ نه بعد به چې کوم ځای کې د مونځ وکړو په همغه ځای باندې به کښېني
او 9 ځل به دا صورت وي. خدي 9 ځل چې دا صورت وي نو دې کې یو تبدیلی بس چل کې چې کله دې صورت کې ټول 9 ځل به دې کې کاف راغلی دی. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى دا کا چې راغلی دی. په دې ځکه چې کله تاسو دې صورت کې دې ته ورسېدئ دې کاف ته ورسېدئ نو بیا به 9 ځل ووایئ یا کریمو یا کریمو یا کریمو. 9 ځل به یا کریم ووایئ انشاءالله العزیز. 9 ورځې هر سحر مونځ نه پس 9 ځل دا صورت ویلی او بیا په هر کاف باندې 9 ځل یا کریم ویلی. په دې طریقه به دا وایي انشاءالله العزیز. 9 ورځو کې به تاسو ته کاروبار ملاویږي. که چېرته بیا هم تاسو ته ملاو نه شو نو بیا به څه چل کوئ جي بیا به دغه به 9 ورځې دوباره وکړئ. دا وظیفه به 9 ورځې دې وکړه روزګار ملاو نه شو 9 ورځې به بیا وکړي. او بیا چې کله بیا ملاو نه شو نو بیا به 9 ورځې بیا وکړئ. یو میاشت شوله خو به دې درېیم ځل باندې چې کوم تاسو 9 ورځې دا کوئ نو به دې کاف باندې به تاسو 27 مرتبه یا کریم ووایئ. لکه دا 2 ځل 9 ورځې 9 مرتبه کاف باندې یا کریم ویلی او دې اخري چې کوم او 9 ورځې دي دا ټول شي 27 ورځې. نو 27 د اخري 9 ورځې کې به په کاف ته چې کله دې صورت کې تاسو ورسېدئ نو تاسو به یا کریمو 20 ځل به وایئ 27 ځل انشاءالله العزیز. د الله په فضل باندې د الله د کلام په برکت باندې به بالکل شرطیه تاسو ته ملازمت کاروبار به ملاویږي. الله رب العزت به د رزق بندوبست د کاروبار بندوبست به الله رب العزت کوي. خدای یو خبر ذهن کې وساتئ چې وظیفه چې کله کوئ د دې نه علاوه هم د الله رب العزت ذکر او اذکار کوئ. ورې دا څومره ځناور چې دي که دا وږي مې په ځنګلو کې که نه خو د الله د ذکر نه او د الله د شکر نه دوی چرته هم غافله کېږي نه. یو انسان دی چې هغه غافله دی چې موړي هم د الله یېري او چې وږی شي نو بیا چې کوم دی نو بیا ورته الله ور یاد شي خو هغه شان ورته نه یاد. هغه صرف د پیسو او د خپل حاجت پوره کېدو پورې هغه ته الله یاد وي نو ځان نه به دومره بې وفا نه جوړوي. الله رب العزت مونږ له د دنیا کې چې دا زندګي را کړې ده دا مونږه الله رب العزت خپل عبادت نه را لېږلي. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الله وایي ما دا انسانان او پیریان نه دي پیدا کړي لیکن خپل عبادت له مې پیدا کړي دي. د هغه عبادت چې کوم دی یو فرضي عبادت دی. نفلي عبادت چې کوم دی نفلي عبادت دا د الله رب العزت ذکر او اذکار د هغه بډایي د هغه عزت د هغه چې کوم دی هغه مرتبه به زمونږ او مونږ به خپل عاجزي چې یا الله مونږ عاجز یو واقعي خبره ده مونږ څه یو که یو دړ را باندې راغی یو هټ اټیک سړی روغ ناست یو هټ اټیک پرې راشي بوسه کاټې ووړي خو د هغه چې الله وله شفا نه ورکوي بس مړ شي. او چې الله وله شفا ورکوي خلک دا نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی خلک د ټرکونو نو د یو انچي او د یو سکند په زرمه حصه کې الله رب العزت هغه د مرګ نه بچ کړي. هغه کم یو ذات دی هغه یو خالق او مالک ذات دی. الله رب العزت دی مونږ ټول د مصیبتونو نه آفتونو نه د بېروزګارۍ نه دی الله مونږ په امان کو ساتي. الله رب العزت دی په مونږ باندې د خپل د رزق د خپلو خزانو نه د حلال رزق بارانونه وکړي او زمونږ چې څومره حاجتونه دي الله یې د خپلو خزانو نه پوره کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه وزینة فرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين.